ښه راغلی درته زما ویډیو ته او نن زه د آیډیا په باره کې خبرې کوم لیکن زه هېڅ آیډیا نه لرم. نن سهار راکښېنستلم آیډیا مې نه درلودله نو د هغه سوچ مې وایي چې زه اوس څه شي آیډیا جوړه کړم زه څه شي په باره کې اوس خبرې وکړم چې خلک دلچسپي پکې پیدا کړي چې دا زما ویډیو وویني. نو سوچ مې وایي چې اوس زه د باندې کوم داسې انټرسټینګ ځای شته چې زه یو ویډیو جوړه کړم زه یو کوم سټوري لرم څه شي لرم نو بس په هغه سوچو کې ولاړم ټوایلټ ته لاړم واشروم ته لاړم شاور مې ونیوی غاښونه مې پرېولله لاړم ناشته مې وکړله ناست وه یو آیډیا راغله چې نن باید زه په دې باره کې ویډیو جوړه کړم چې د آیډیا په باره کې نو راسې چې وګورو په ګوګل کې او ټایپ یې کوو چې واټ از ان آیډیا چې د آیډیا مطلب څه دی په اصل کې. Idea is a thought or suggestion as to a possible course of action. دلته د اکشن ورډ راغی نو زه غواړم چې تاسې د اکشن ورډ په یاد وساتئ. ما څه ضرورت درلودی چې بیډ لاندې ولاګ جوړ کړم. ګورې که دا اکشن ما نه وای اخیستی شاید ما اوس دا ویډیو نه وای جوړه کړې خو دا ویډیو صرف د اکشن په خاطر یعنی که د آیډیا سره اکشن هم بیخي ډېر ضروري دی که لوگ غلط سوچونه وي لوگ دا سوچ وي چې آیډیا چې ده دا ډېره باید غټه آیډیا وي باید زما ویډیو چې ده په پوره ملک کې وچلیږي نه آیډیا سټراټیژي ستا د اکشن سره آیډیا که کوچنۍ که غټې پروا نه لري هېڅ پروا نه لري د خلکو دا خیال دی چې آیډیا باید داسې آیډیا وي چې ته باید ستا یو ډرون وي بس د هوایي څخه ستا عکاسي کېږي ته په یو پارک کې روان یې درخچې یو شینګیا یو دغه دغه ته خلک آیډیا وایي لیکن آیډیا زما په نظر هر ځای آیډیا ده. سره موږ دا سوچ وو چې آیډیا چې ده بس د هغه آیډیا ده چې ستا سره باید ډرون وي د اسمان څخه ستا عکاسي کېږي او ستا سره ټوله د کیمرې سیسټم وي او ته داسې مثال سټوري لرې چې ستا سټوري ټوله دنیا وګوري او داسې لیکن آیډیا چې ده زما په نظر زه پر دې باندې یقین لرم چې آیډیا هر ځای آیډیا وي په روډ باندې هر ځای ته یو خپل ځان ته یو آیډیا جوړولی شي. اوس ما د هغه نن ولاګ د هغه ولاګ دی چې زه ځم فټنس ته ځم زه په فټنس کې یو څه لږ قدر ویډیو جوړوم یو څه بي رولونه جوړوم په هغه ځای کې بس زه خپله ویډیو پر دغه ځای باندې بیا زه ختموم دغه زما آیډیا ده نو ولې نه زه اوس یو څه ویډیو جوړه کړم خپله ځان دپاره. मैं अपनी ज़िंदगी की जो भी चीज़ सिखाता हूँ वो सब मैं रियलिटी में पसंद भी करता हूँ. زه پوهېږم چې دا زما آیډیا غټه آیډیا نه وه لیکن ما بله آیډیا نه درلودله نو بس د هغه کوچنۍ آیډیا وه چې ما زه فټنس ته ولاړ شم پر لارې به زه یو ویډیو جوړه کړم او د هغه به زه د نن ویډیو کړم نو بس زما نن دغه ویډیو وه چې زه پر دا ځای ختموم.